سلامونه او نیکې هیلې. دوستان ځینې وخت تاسو دا پوښتنه کوئ چې کوم کورس تا جوړ کړی له صفر څخه تر پرمختللي پورې، نو آیا په هغې کې تاسو د دا ډول ډیټابیسونو چې د تیلو ټانک دی یا هم د ګودامدارۍ دی یا درملتون دپاره دا هم پکې تدریس کوي او که نه؟ لومړی خو زه تاسو ته دا وایم چې دوستانو دا یو د اکسل یو عادي ټمپلیټ نه دی، بلکې دا یو مکمل ډیټابیس دی. نو لومړی خو دا دی چې تاسو ته دا جوته شي چې دا ډیټابیس وایي څه ته. ډیټابیس یو منظم ساختار چې په هغې کې مونږ کولی شو ډیټا ثبت کړو، اپډیټ یې کړو، ارګنایز یعنې تنظیم یې کړو او بل انالایز یې کړی شو. نو اکسل کې چې کوم دغه ډیټابیس ما جوړ کړی دا مکمل دا ټولې ځانګړتیاوې لري. که تاسو دلته ورځې ورته ولیکئ چې د وروستیو 30 ورځو یا 80 ورځو ماته ډیټا راکړه، نو دا درته ښیي چې خالصه ګټه څونه ده، نقده څونه ده، جمله مصارف څونه شوي دي، تیل چې کوم په ذخیره کې پاتې دي د هغې پولي ارزښت څونه دی، باقیداري همداسې په ډالرو او په افغانیو باندې مکمل هر څه درته ښیي. همدا ډول تحلیل هم درته کوي چې ستا بزنس اوس هیلتي دی او ته کولی شې سرمایه ګذاري وکړې، کاروبار ته دې پراختیا ورکړې. نو دا مختلف ورځو دلته تاسو ډیټا کتلی شئ، د دې نیټې نه تر دې نیټې پورې هم کتلی شئ او په ورځو یې هم کتلی شئ. بلې ټولې ځانګړتیاوې لري، کومې برخې چې یو تیلو ټانک دپاره پکار دي دا ټولې پکې شته. فرض مثال زه راشم شفټونو برخې ته، یو کارمند راځي 8 بجې، هغه ګوري چې پایه ریډینګ څه ده، دلته یې لیکي. کله چې دې کار نه رخصتېږي بیا یې دلته پای د پایې پای لیکي. نو په دې ترتیب ورته ښایي چې دا توکی څونه خرڅ شوی، په کوم نرخ خرڅ شوی دی او څومره پیسې یې کېږي. کولی شي چې دلته یې سیف کړي، دا به ذخیره شي. صحیح شو؟ او اوس که موږ غواړو چې اپډیټ کړو، یوه معامله موږ ترسره کړې ده هغه موږ اپډیټ کړو، بیلانس یې صفر کړو، نو دا هم کېږي. فرض مثال زه راځم د پلورونکو بیل ته، دلته ما تیل اخیستي دي، پټرول 95 شل ټنه مې اخیستي دي، ثقلت یې دا دی، او فی ټن نرخ فرض مثال $1200، مجموعه پیسې دونه کېږي. اوسه پورې ما دې ته ورکړي دي دا $14,000 او باقي ماته پر مای پاتې دي. صحیح شو؟ نو زه راځم دلته دا سیف کومه، دا به ما سیف کړو، او که چېرته غواړم چې یو هفته بعد زه د دې بیلانس صفر کړمه، دا پیسې ټولې ورته تحویل کړم، نو را به شم د تیلو روزنامچې ته. نو دلته زه اوس څنګه کولی شم چې خپل تېره معامله اپډیټ کړم، بیلانس یې هم صفر کړم. نو را به شم دلته به د هغه معاملې نمبر ولیکم، دا به معاملې نمبر مې ولیکو، ماته معلومات راغلل چې دا معامله دغه کس سره شوې ده، بیلانس یې څه شی دی $10,000 دی، او زه غواړم چې دا صفر کړم. نو دلته دا خانه یې ماته تیاره زیړه کړې ده چې ته بنام خانه کې دلته لیکل وکړه. نو زه به دلته افغانۍ ولیکم. فرض مثال ما ټول فروشات په افغانیو کړي دي او زه غواړم چې په ډالرو باندې دا تحویل کړمه، نو زما بیلانس دلته ماته ښیي چې دا په افغانیو باندې دومره دی، 6,83,000. زه به دلته راشم دا به ولیکم 6,83,000 او بیا به راشم دلته د افغانۍ د کرنسي زما اوله افغانۍ ده، تبادلې نرخ به هم ولیکم. نو دلته ماته ښیي چې دا $10,000 ترې جوړېږي. درک برخه کې به زه ورته ولیکم، که دا نقده وي نقده به ورته لیکم، او که کوم صراف ته یې وراستوم نو صراف نوم به ورته انتخاب کړم. دا صراف ما انتخاب کړو، اوس به زه دا سیف کړم. صحیح شو؟ دا ما سیف کړو او را به شم اوس که چېرته دا تېره معامله زه وګورم چې دا اپډیټ شوې ده او که نه، بیلانس صفر شوی او که نه، نو زه دلته معاملې نمبر لیکم. نو تاسو دلته وګورئ چې وروستی بیلانس څه شی دی، نشته دی، صفر دی. نو دا مکمل ډیټابیس دی ورونو. په دې کې د پیرودونکو چې کوم شرکتونو باندې تیل خرڅوئ د هغې هم همدغسې بیلانس صفر کېږي. دا ډول متفرقه روزنامچه ده، دلته تاسو د اضافي عواید لیکلی شئ، مصارف لیکلی شئ، معاشات لیکلی شئ، دا ټول مکمل منظم توګه باندې ذخیره کوي. نو د اکسل کې چې تاسو کوم ډیټابیس کاروئ د هغې فایده خو یو دا ده چې تاسو به د اکسل سکیل زده کوئ، ستاسو د اکسل سکیلز به پیاوړي شي. بیا که تاسو چېرته غواړئ په یو بل شرکت کې کار وکئ یا په هر شرکت کې کار کوئ، نو اکسل ستاسو یو سکیل دی، تاسو په سی وي کې به اضافه کېږي، تاسو به یو هنر ولرئ. خو که چېرته تاسو په بازار کې مختلف ډیټابیسونه دي، تاسو یې سرچ کړئ خپل فیسبوک کې، نو مختلف بیې دي، که تاسو هغه زده هم کړئ، ستاسو کوم سکیل نه دی زده کړی، تاسو ته د هغې کریډیټ نه درکول کېږي، ځکه یو شرکت به یو سافټویر کاروي، بل شرکت به بل سافټویر کاروي. نو ته که یو سافټویر تا زده کړی دی، د هغې کارول تا صرف زده کړي دي، نو کیدای شي بل ځای کې بل چا جوړ کړی وي، هغه بل سافټویر کاروي، انټرفیس مختلف وي، طریقې مختلف وي، نو ستا کوم کار چې په کوم سافټویر کې زده کړی هغه دوی ته هېڅ په درد نه خوري. خو که اکسل دې زده کړی وي، نو ته کولی شې ډیټا پکې تحلیل کې، منظم یې کې،
راپورونه پکې جوړ کړې او دا به ستا یو سرمایه وي. نو د دې سره زما خپل درسونه هم شته دي. انشاءالله هغه به زه په یوټیوب کې هم واچومه او تاسو به هغې له لارې هم کولی شئ چې زده یې کئ. نو هیله ده چې اکسل وکاروئ، زده یې کئ. که چېرته دا ټمپلیټ پکار وي نو کولی شئ زما سره اړیکه ونیسي 0 2 9 30 90 38. ښې چارې.